سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی. صحت په حواله یو بله ویډیو. ډېر ملګري اکثره دا تپوس کوي چې زموږ د خپو تلي سوځي، او خصوصا چې کله موږ سمول یو د شپې په وخت دا سوځېده یا برننګ سنسیشن چې څه ته وایي دا زیات شي. نو څنګه چې لکه د هرې بیمارۍ ډېر علامتونه کیدی شي، دا هم علامت دی د ډېرو بیمارو. خو زموږ په ټولنه کې خصوصا 3-4 داسې غټې بیماریانې دي چې د هغې د وجې نه دا مسلې زیاتې پیدا کیږي. د ټول نه غټه خبره خو دا چې لکه کله چې د خپو تلي سوځي نو زیات تر امکان دی چې دغه مریض چې دی هغه دی د شوګر مریض یي، لکه شوګر یې زیات وي. نو دې وجې نه هغه دغه چې د خپو تلي چې دی سوځي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې لکه په شوګر کې نیوروپیتي کېږي. نیوروپیتي داسې یو مرض دی لکه نرف چې کوم دی زمونږ هغه رګونه کوم ته چې حس سپلای کوي، لکه زمونږ ته دا سنسیشنز کېږي، نو هغې ته بلډ سپلای یا د وینې سپلای کمه شي. نو د دغې وجې نه دا نیوروپتیز د وجې نه دغه د خپو تلي چې دی سوځي. اوس د شپې دا ولې زیات سوځي؟ د شپې دا ځکه زیات سوځي چې د ورځې بیا هم سړی لږ کار کوي، ګرځي، نو د دغې وجې نه هغه وینه چلیږي او هغو ته زیات احساس نه کېږي. خو کله چې د شپې سملي نو دغه وینه هسې هم د دغه سکون په حالت کې دغه وینې سپلای لږه کمه شي، او بیا چې ملا شي نو د هغې د وجې نه نور هم کمه شي. نو په دغه وخت کې دې ته د خپو دا سوځېدل چې دا ډېر زیات شي. نو که چاته دغه مسئله نو په کار ده چې د ټول نه مخکې د خپل شوګر ټیسټ کې د شوګر زیات وي نو هغه د هغې دپاره دغه علاج وکړي. خو بیا هم زه به دا ووایم د شوګر د وجې نه چې کوم تلي سوځي یا خپې سوځي نو هغه چې دی هغه واپس کېږي نه، کمیږي نه، خو دومره ده چې کنټرول شي. د دې نه علاوه دویم غټه وجه چې کیدی شي نو هغه څنګه چې لکه زموږ په دې لاس کې دلته کارپل ټنل سنډروم وي، دغه شانتې لاندې یو ټنل یې د خپو کوم ځای کې چې د پړکي دا ډوکې او د خپې یو ځای کېږي، دغې جوړ سره زمونږ یو بل ټنل یې هغې ته موږ وایو ټارسل ټنل. ټارسل ټنل داسې شی دی چې لکه ټنل اصل کې یو سورنګ ته وایي، او دا دایي چې لکه د وجو یو داسې لیر غوندې ته راغلی او دا رګونه په هغې کې ځي، خصوصا دا لاندې خپې که موږ خبره وکړو نو دا پوسټیریر ټیبیل نرو ورته وایي، یو غټ نرو دی چې هغه لکه د خپو ته دغه سپلای کوي، دا سنسیشن سپلای کوي. نو هغه لږ غونته کې دی دباو شي، دغې ټارسل ټنل کې دی دا رګ چې دی د دباو شي، زور پرې راشي، نو د هغې وجې نه هم دا برننګ فیټ سنسیشن یا د خپو دا سوځېده کېږي. نو په دې کې عموماً که تاسو ډاکټر ته لاړ شئ او دغه قصې خصوصا د چا چې وزن زیات وي په هغو کې دا مسله ډېره کیدی شي. نو د چا چې وزن زیات وي نو هغه هلته لاړ شي او هغو ته یو خاص انجکشن لګي، په ځینو وخت کې ول اپریشن هم کوي. بهرحال د هغې دغه خپل علاج دی. د دې نه علاوه که دا دواړه څیزونه هم نه نو بیا د وایټامین بي چې کوم دی، خصوصا وایټامین B12 چې څه ته موږ وایو، نو د هغې کمی، ځکه چې د وایټامین بي د نرف سره ډېر زیات تعلق دی، نو د هغې د کمی په وجه چې دی دا دغه دا سنسیشنز کیدی شي. بیا ځینو خلکو ته الرجي کیدی شي، ځینې د ټاکسین د وجې نه هم کیدی شي، نورې هم بلا ډېرې وجې دي. خو دا برننګ فیټ سنسیشن یا د تلي دا سوځېده چې موږ څه ته وایو نو دا د ډېرو دا لکه په خپله بیماري نه ده، خصوصا دا د یو بیمارۍ یو علامت دی او هغه بیمارۍ ډېرې کیدی شي. خو ما چې څنګه خبره وکړه زموږ په ټولنه کې عموماً دغه 3-4 څیزونه ډېر کامن دي، ډېر عام دي. د هغې وجې نه دا تلي چې دی سوځي. د دې نه علاوه الرجي کیدی شي خلکو ته، نو پکار چې بیا د الرجي غم وکړي خپل. او څنګه چې ما خبره وکړه نورې هم بلها بیمارۍ دي، خو نه دا 3-4 څیزونه داسې دي چې په دې باندې موږ غور وکړو نو زموږ د خپو تلي سوځېده چې دي هغه کمیدی شي. ډېر خلک داسې چې هغو ته یو بیماري هم نه وي خو هغو ته صرف ټینشن یې انزایټي. نو ګوره یاد ساتئ ټینشن او انزایټي چې دی هغه زموږ پوره اعصابي نظام کنټرول کوي، او دغه شانتې د خپو تلي سوځېده چې دی د هغې سره هم کیدی شي. نو پکار ده چې لکه اکثر ملګري تپوس کوي د علاج په حواله، نو ډېر دغه داسې چې بیماری داسې چې هغې موږ ته علامتونه ښکاري او د هغې علامتونو په وجه باندې موږ هغې بیمارۍ ته رسو او بیا دا بیمارۍ علاج کول پکار دي. نو لکه چې وجې د کومې علامت وجې ډېرې کیدی شي، نو بیا پکار ده چې هر سړی ځان ته وګوري او خپل د هغې دپاره چې کوم ټسټونه یې هغه وکړي او بیا د هغې په حساب باندې علاج وشي. نو تقریبا ټول علامتونه به ختم شي او بیماري به کنټرول شي. ډېره مننه.